سلامونه، مینه او درنښت مې ومنئ. په سلام ټک کې تا ښه راغلاست هرکلی وایم. ملګرو نن درته په دې ویډیو کې درښیم چې څه رقم ته کولی شئ تاسې د خپل آیفون موبایل سافټویر اپډیټ کړئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی 14.3 چې کوم د آی او ایس ورژن دی دا روان دی. نو که چېرته ستاسې په موبایلونو کې له ده نه پخوانی ورژن انسټال وي یا هم هر یو چې وي او غواړئ چې خپل موبایل سیکیور کړئ پاسټ یې کړئ نو زه درته نن طریقه درښیم چې تاسې کولی شئ خپل موبایل په خپل لاسونو باندې اپډیټ کړئ. نو ډیره زیاته اسانه طریقه ده. نو هیله ده چې د ویډیو تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او دغه طریقې زده کړئ. نو تر ټولو مهم باید ستاسې انټرنیټ تاسو سره موجود وي. د هغه نه وروسته باید تاسې خپل د موبایل سیټینګ ته لاړ شئ. کله چې د موبایل سیټینګ ته لاړئ تاسې ته لاندې جنرال په نوم باندې دغه یو اپشن تاسو ته به ښکاري. تاسې به خپل موبایل کې دغه جنرال دغه اپشن به پیدا کړئ په د باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو ته که غواړئ د خپل د موبایل د سافټویر په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو اباوټ باندې کلیک وکړئ. نو دلته ستاسې د موبایل په اړه چې ستاسې څومره معلومات دي هغه تاسو ته وړاندې کوي. کوم ماډل دی کوم ورژن پکې انسټال دی. نو د هغه نه وروسته تاسو که غواړئ چې خپل دغه سافټویر د موبایل اپډیټ کړئ نو دغه سافټویر اپډیټ باندې به کلیک وکړئ. نو دلته کې چیکینګ کېږي چې ستاسې موبایل کوم ورژن کې دی او کوم نوی ورژن راغلی نو څه رقم ته کولی شئ چې هغه انسټال کړئ. نو دا تاسو ته ښکاري زما په موبایل کې 14.2 انسټال و نو دا اوس 14.3 ورژن راغلی دی. نو زه غواړم چې دغه ډاونلوډ کړم او انسټال یې کړم. نو دغه لاندې چې کوم د ډاونلوډ انسټال بټن ده د باندې به کلیک وکړئ. دلته کې تاسو نه هغه ستاسې د موبایل چې پاسکوډ دی هغه درنه غواړي هغه به ورته تاسې ورکړئ او د هغه نه وروسته د چې کوم دغه ټرم او کنډیشن دی دغه به تاسې اګري کړئ بیا به اګري کړئ او د هغه نه وروسته تاسو ته ښکاري چې که د موبایل ډیټا استعمالوئ او که د موبایل د ډیټا نه علاوه تاسې که د وای فای سره کنیکټ وئ نو ډونټ یوز موبایل ډیټا ووهئ نو ستاسې د وای فای نه دغه سافټویر را ډاونلوډېږي او اپډیټ کېږي. او که غواړئ د موبایل د ډیټا سره استعمال کړئ نو یوز موبایل ډیټا باندې به کلیک وکړئ. زه د وای فای سره کنیکټ یم او غواړم چې دا د وای فای د لارې دغه سافټویر را ډاونلوډ او اپډیټ کړم. نو دغه مې ووهو نو دغه تاسو ته ښکاري اپډیټ ریکویسټډ. نو دا د ریکویسټ روان دی تر څو د دې دغه د شروع شو. تاسو دغه پروسس تاسو ته ښکاري چې دغه پروسس به تر دې سره پورې ورسېږي نو دغه را ډاونلوډ کېږي او دغلته لاندې د انسټال بټن راکوي. هغه انسټال بټن چې ووهئ نو دا موبایل ریسټارټ کېږي او بیرته خپل د حالات ته راځي. نو ډیره زیاته اسانه طریقه ده. نو تاسې کولی شئ چې په خپل لاسونو باندې دغه سافټویر اپډیټ کړئ. د دې ضرورت نشته چې تاسې بازار ته لاړ شئ او په بازار کې د موبایل سافټویر والا ته لاړ شئ زما د موبایل سافټویر راته اپډیټ کړئ. نو هیله مند یم چې دغه ویډیو به تاسې لیدلې وي پوره او له ده نه به تاسې څه زده کړي وي. نو تر بلې ویډیو چې زه بیا ستاسې په خدمت کې حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. سلام علیکم.